السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې ټول روغ جوړ به اوسئ. زموږ درسونه په خیر سره ادامه لري. نن د شنبې ورځ ده، په خیر سره موږ به درته خپل درس تشریح کوو. نو زموږ لږ زره مشکل په دې باندې و چې زه شخصا نن خپل ځای کې یم تر څو ستاسو په خاطر باندې معیاري ویډیو برابره کړم له خیره سره. خو ځای خیر نن زموږ درس دومره سخت نه دی، نو هغه په خاطر باندې چې په هر ځای کې موږ کوشش وکوم چې ستاسو په خاطر باندې ویډیوګانې برابرې کړم تر څو زموږ دغه الماني ژبې دا مزل له خیره سره کاروان موږ همداسې روان وساتو له خیره سره. نو زه به انشاءالله ستاسو په خاطر باندې په خوله باندې وینا په خیر سره ته کوم. بیا که تاسو کولی شئ په ویډیو کې زه لاندې ځای په ځای کوم، کولی شئ لاندې مکمل سره وګورئ چې څه شی دي څه شی نه دي له خیر سره. صحیح ده. زموږ د ملګرو لیکسیون سن زموږ نن لسم درس دی ملګرو. لیکسیون سن لسم درس دی. زموږ درس په اوه خونتاګه باندې دی. اوه خونتاګه مطلب د هفتې ورځې په ورځ کې چې مثال کمې ورځې دي خیر سره په دې به له خیر سره موږ خبرې کوو له خیر سره. صحیح ده. وخندتاګه یا دی وخندتاګه مطلب د هفتې ورځې یا د ورځو نومونه. صحیح ده. راځو زه څنګه چې په المان کې د دوشنبې ورځ نه شروع کیږي له خیره سره، نو راځو موږ هم دوشنبې ورځ نه شروع واخلو. صحیح ده. اول ملګرو مونتاګ معنا دوشنبه. مونتاګ معنا دوشنبه. دینستاګ معنا سه شنبه. دینستاګ. میتوخ معنا چهارشنبه. میتوخ. دونستاگ مطلب پنجشنبه. دونستاگ. فغایتاگ معنا جمعه. فغایتاگ معنا جمعه. زمستاگ ګور په همش کوشش کوي که ویډیو له کوم کوشش کوي د ما بس د ویډیوګانو کې خپل د اوسپراخه یا پرونونسیشن کوشش کوي تکراروي تر څو هغه ستاسو اوسپراخه لږ زره ښه شي ورسره. صحیح ده ملګرو. زمستاګ معنا دوشنبه. وبخښئ ملګرو، زمستاګ معنا شنبې ورځ. زونتاګ معنا یکشنبه. زونتاګ یکشنبه. زه ته بیا تکراروم ملګرو. مونتاګ دینستاګ میتوخ دونستاګ فغایتاګ زمستاګ زونتاګ. دا زموږ د هفتو د ورځو نومونه شول. صحیح ده ملګرو. دوشنبې ورځ نیولې تر یکشنبې ورځې پورې. راځو دویم زموږ درس چې دی ملګرو د ورځو د وختونو په اړه دی. مطلب چې موږ چا نه پوښتنه کوو چې مثال اوس فلحال کم ټیم دی، ته مثال ماته وایي چې نن د سهار دی، مازدیګر دی، ماښام دی یا غرمه ده. نو راځو موږ سهار نه شروع کوو ملګرو. موږ وایو چې دی تاک سایتن مطلب د ورځو وختونه. نو راځو موږ سهار نه شروع کوو. مورګن مطلب سهار. مورګن معنا سهار. فورمیتاګ مطلب هغه ټیم ته ویل کېږي ملګرو لکه زموږ په حساب چلاو لکه د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې ملګرو. صحیح د هغې لپاره موږ فورمیتاګ استعمالوو. ورته څه ملګرو؟ فورمیتاګ مطلب څه شی دی؟ فورمیتاګ مطلب یعنې هغه وخت لکه د 10 نه لکه سهار کې داسې زه اوس وایم چې نورمال یو کس کار ته ځي نو سهار مثال 7 بجې یا 8 بجې هغې لپاره به مورګن استعمالېږي. چې 10 بجې شي نو تاسو کولی شئ چې فورمیتاګ ورته استعمال کړئ. صحیح ده. فورمیتاګ چې د 10 نه تر 12 بجو پورې داسې وخت کې فورمیتاګ ورته ویل کېږي. بیا موږ ملګرو لرو میتاګ ویل کېږي غرمې ټیم ته، یعنې هغه وخت چې د 12 نه تر 2 بجو پورې وي هغې ته موږ میتاګ وایو. میتاګ هغه مطلب د 12 بجو نه تر 2 بجو پورې. بیا موږ لرو نخمیتاګ ویل کېږي څه شي ته؟ لکه مازدیګر ټیم ته ویل کېږي ملګرو. صحیح ده. لکه 2 بجو نه اخوا تر ماښام پورې چې کوم ټیم رسېږي هغې ته موږ ملګرو چې شی وایو هغې ته موږ نخمیتاګ وایو. بیا چې کله ماښام راځي ماښام ته موږ وایو ملګرو آبن معنا ماښام. آبن معنا ماښام. کولی شئ هغه ملګري په خیر زه به سکرین لاندې تاسو کولی شئ زه به ټول درته لیکم بیا تاسو کولی شئ هغې نه څوک لیکل کوي کولی شئ ویې لیکئ سره. صحیح ده. آبن معنا ماښام. نخت معنا شپه. نخت چې ته ویل کېږي ملګرو شپه. زه ته بیا تکراروم. مورګن فورمیتاګ میتاګ نخمیتاګ آبن نخت. صحیح شو ملګرو. راځو بل موږ چیرې چانس پوښتنه ملګرو کوو که چې مثال نن یا سبا یا بل سبا یا مثال پرون بل پرون دې لپاره موږ شی استعمالو ملګرو. د نن لپاره چې موږ استعمالو مطلب هایټه معنا نن. مورګن مطلب سبا ګویو ملګرو. یو مورګن د سهار ته ویل کېږي. دغه بل مورګن چې موږ استعمالوو سبا لپاره هم استعمالوو. چې همیشه تاسو کوشش کوئ جملې خپلې سره وګورئ چې جملې سره په کم حالت کې سره استعمالېږي نو تاسو کولی شئ هغه لغات هم بیا استعمال کړئ ورسره. صحیح ده. مورګن مطلب سبا. مورګن سبا. اوبرمورګن مطلب بل سبا. اوبرمورګن معنا بل سبا. صحیح شوله. پرون ته چې ویل کېږي ملګرو ګیسترن معنا پرون. فورګیسترن معنا بل پرون. فورګیسترن معنا بل پرون. زه ته بیا تکراروم. هایټه مورګن اوبرمورګن پرون چې ویل کېږي. ګیسترن
ګیسټرن ګیسټرن فورګیسټرن دا زموږ د نن ورځې درس و. کولی شئ تاسو د سکرین د مخې تاسو په خیر سره ولیکئ، همدارنګه موږ سره په لایف په خیر سره برخه واخلئ. له خیر سره د شپې 9 بجې له خیر دغه ټول درسونه چې کوم دي موږ به د تختې لارې مکمل تاسو ته تشریح کوو. د اوسمهال لپاره د الله په امان. چوس.